بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. مفت جنت غواړئ که په پیسو دوزخ؟ یو سپین ږیري خپل زوی ته وویل زویه ته پوهیږې چې جنت ویړیا دی او د دوزخ اور په پیسو دی؟ زوی ورته وویل پلاره دا څنګه؟ پلار ورته وویل اور یا دوزخ په پیسو دی. هغه چې نشه کوي پیسې به ورکوي، هغه چې شراب څکي پیسې به ورکوي، هغه چې سګرټ څکوي پیسې به ورکوي، هغه چې ساز او موسیقي اوري پیسې به ورکوي، هغه چې د بدو کارونو لپاره بندینیو هیوادونو ته سفر کوي پیسې به ورکوي. او زویا جنت مفت دی. هغه چې لمونځ کوي په مفت به یې کوي، هغه چې روژه نیسي په مفت به یې نیسي، هغه چې استغفار وایي په مفت به یې وایي، هغه چې د الله جل جلاله له ویرې له حرامو سترګې پټوي په مفت یې پټوي. په اخر کې ووایم مسجدونه ویړیا دي خو د رقص ځایونه په پیسو دي. اوس نو ستا څنګه خوښه ده؟ غواړې چې اور په پیسو واخلي او که په مفته جنت ته لاړ شي؟ دوستانو په دې خبرو کې زموږ ستاسو لپاره هم ډیر لوی سبق پروت دی. الله تعالی دې موږ او ټول مسلمانانو ته د نیکې لارې هدایت وکړي. دوستانو که غواړئ چې تاسو سره همدغسې اسلامي، طبي او نور خوندور معلومات شریک کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې زموږ د هر ویډیو راتلو سره تاسو ته خبر درکړل شي.